یو صحابي راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي مبارک دی وي هغه چا لره چې ته یې لیدلی یې، ستا مخ مبارک یې لیدلی دی او ستا صحابي جوړ سوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلی وواره دې مبارکي وي هغه چا لره چې زه یې نه یم لیدلی بیا هم په ما باندې ایمان راوړی دی. ای د نبي امتیانو، موږ او تاسې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق څرنګه ادا کو؟ موږ د نبي علیه السلام پر یو سنت باندې عمل نه کو، د نبي علیه السلام د سنت سره مینه نه لرو. ګوره دا دنیا ده، نن که چیرې موږ تاسې د مځکې پر سر باندې روان یو، سبا به د دې مځکې لاندې یو. د دې ژوند هیڅ بروسه نشته. خپل ژوند کې د مرګ نه مخکې سنت را ژوندی کو. داسې نه وي چې په ورځ د آخرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په داسې وخت کې موږ ملاقات وسي چې زموږ په بدن کې د نبی اسلام سنت نه ښکاري او موږ د نبی اسلام د سنت څخه ډیر محرومه پاتې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره مینه درلودل دا په اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ځان د حاصلول دي. که غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ورځ د آخرت نږدې پاتې سئ، قریب پاتې سئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ستاسو په حق کې نصیب سي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې عمل کول شروع کړئ. خپل ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق جوړ کو. همدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی پر هر امتی باندې.